آیت نمبر 14 14 نمبر آیات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علمت نفس ما احضرت فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش المکین. سورہ تکویر مونږ شروع کړو په صورت کې اثبات د قیامت او ملاقات د انسان د خپل عمل سره ذکر کېده. د صورت پاول کې 12 احوال د قیامت بیان کړیو، شپږ قبل الفنا او شپږ په وخت د قیامت کې. هغه ټول حالات مونږه تر دغه 14 آیات پورې وي. اوس د دې 14 آیات نه علمت نفس ما احضرت دا داود صورت ذکر کوي چې هغه مقصد د قیامت دی. د قیامت مقصد څه دی چې قیامت به الله قائمي. ناغه دا دی چې انسان بخپل عمل سره ملاقات کوي. دا کم عمر چې تعالی الله درکړو، کم ژوند الله درکړو، ته دې به تعالی حساب ورکې. دا ټول هر څه د الله پاغه رجسٹر کې چې کم کرامن کاتبین ملائکه مقرر کړي چې دا لیکي، نو هغه عملنامو کې هر څه ریکارډ شوي. قیامت پر استاد و مخه تاغه کې خوشدل شي، دستا عمل دی. نو دنیا کې انسان بعض اوقات غافل شي، د الله او د رسول دغه احکامات هیر کی او هغه ملاقات د خپل عمل سره دردنه خطای او هیری. نو د وجه نام دا انسان دنیا کې بد عمله کوي، گناهونه کوي او غفلت شکار شي. نورست به د قیامت پرز دی بیا افسوس کوي، خو بیا بدل افسوس هیڅ فائدہ نه ور کوي. ولی دنیا کې دی غافل وو، نو غفلت بنه کې خام. الله فرمایو ګوره عالمت نفس پوی بشي هر نفس ما باغ عمل باندې احضرت چې د حاضر کړي وي. قیامت پرز د انسان ته پته ولګي چې دا ما کم عملونه کړو، کم عمل چې د حاضر کړي عمل نامه کې ریکارډي ابد تمخدش. نو دته په پته الته ولګي چې دا خو نو په کار دا ما کول، دا ګناوا دا ولی ما کو. په دنیا کې دی شیطان نفس غافل کړو او لون کړو، د پته نه و. نو دې د وجنا انسان ته دلته پته نه لګیدا. دې چې کله خپل عمل سره ملاقات وکي نو دته پته ولګي علمت نفس ما احضرت، پوی بشي هر نفس ما پاغه عمل باندې احضرت چې د حاضر کړی وي. نو ګور کم ګناه چې کینو تاسو بیا دغه جواب شتا سبا چې ته به ورکی چې تیو هغه کار ته لنډېږي چې الله او رسول منع کړي، نو ته سبا جواب کول شي راغی بیا چې سبا جواب ورکی چې اردا مې د سکړو نال ته افسوس په بیا کې بیا ته سن کیږي خادل ته خپل عمل درست ہے. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس. آیات کې اوس شواهد ذکر کوي په صداقت د رسول او کتاب باندې سره د صفات د جبرئیل علیہ السلام نا. الله د پیغمبر صداقت ثابتې په گواهو سره چې دا رسول حق رسول دی، دا کتاب قرآن کریم حق کتاب دی، دا رسول چې تاسو ته کوم وحی بیانې دا د الله پیغامات دي. نو دا ومنه او دین غفلت مکوي اور راشه په دې باندې دا گواهه پیش کړي. فلا ادا سرد سنگ چدا خلق وئی فلا خلق سوئی. نبی علیہ السلام چکل دا قرآن کریم
دا وحی خلقو ته تبلیغ شروع کو نو د قرآن کریم متعلق چاوی دا شعر دی دا خو شاعری دا چاوی دا کہانت دی لکه نجومیان چاسی دا ځان نه خبرې کوي ستا حال دا دی او ستا فال دا دی او خپل ځان مو ته معلوم نی د چاوی دا کہانت دی اسی دا سحر خبری نعوذ بالله چاو ته سحر وی یا به د رسول متعلق وی نعوذ بالله چې دی ساحر او کاهن او مجنون دی داسې خبرې به کولې نو الله وی دا تاسو چې کوم اعتراضونه کوي په دې رسول او په دې قران داسې نه ده فلا بلکې راشه وګورئ اقسمو الله وی ز قسم کوم بالخنس پاغستورو الخنس چاغا رستو کی دن کو ستورو باندې الجوار چروان دی چلیدن کی دی الکنس او پټیدن کو ستورو باندې اغه ستوري چاغا رستو شي او بیا چې کوم دی روانم دی په خپل منزل کې او بیا پټیدون کې دی دا خنس چې کوم دی جمع د خانس تا خانس ویل کېږي پټېدو ته پس د ظاهرېدو نه یعنی ظاهر وي ښکاري خو بیا پټ شي لکه ستوري د شپې ښکاري که نه چې روز شي एकदम پټ شي بیا روز کې ته نه دا خنس دغې ته وایي خانس او بل د الجوار جمع د جاریتون دا هغه ستوري چې اسمان کې چلیږي روان دي د خپل مدارونه دي او خپل مدار کې دي گردش کوي روان دي او بیا وی الکنس جمع د کانس تا ویل کېږي دې ته چې داخلي کې په خپل مقام کې نه پټ شي د ستورو خپل مقامونه دي هر ستوري په خپل مقام راخیږي او دا بیا هغې کې داخل شي په داسې طریقه چې همالته لیدلی کېږي لکه د شپې مونږ دا ستوري نو خو دا خپل مقام کې دننه دي پټ خو مونږ ته ښکاري نو دغې پټېدونکو ته الکنس ویل کېږي کانس دا د ستورو حالات دي ښه نو الله وایي داسې نه ده څنګه چې تاسو د قرآن او د شعر ته د قرآن د شعر وایي او کهانت وایي بلکې زه قسم کوم په هغه ستورو رستو کېدونکو سره چې کله روز شي نو دا شا کې رستو شي الجوار روان او چلیدونکو باندې زه قسم کوم او گواہی کوم اول کنس پټیدونکو باندې ستورو باندې اول لیل گوا دا غشپای ز عصا کله چې شاکړي دا شپه گوا دا کله چې دا شپه سکی شاکی عصا اهل لغت وی دا لفظ دا ازدادونه دی بمانای شاکول او مخې ته کېدل یعنی شاکی یا مخې ته راشي دواړه معنی خودلته شاکول مناسب معنا ده مطلب چې کله په ختمېدو شي دا شپه دا کله چې دا پېشمني وخت تېر شي که نه سهار مونځو کې نو ګوره تاسو دا روز رو په شا کېږي او روز را انټر کېږي شپه په شا شي او روز راښکاره شي نو دغې ته عصعصا حالت وایي گوا دغه شپه اذا عصعصا کله چې شا کی او والصبح گوا دغه سبا اذا تنفس کله چې سا واخلي او رڼا شي وګورئ که نه شپه چې په ختمېدو شي سهار نو دا سهار او سبا چې کوم دی سا واخلي ورو رڼا داسې ویزیبل کېږي او ښکاره کېږي یکدم چې نور رابرې شي خو فل رڼا شي دغې ته تنفس وایي چې سا واخلي مطلب رڼا شي نو دا سبا ګوا دی الله وایي دغه ستوري ګوا دي دغه شپه ګوا ده په څه خبره باندې دا ټول ګوا دي په دې خبره چې انه لقول رسول کریم یقینا دا قرآن چې تاسو نعوذ بالله کهانت ورته وایي تاسو ورته شعر وایي تاسو ورته سحر وایي دا خو وینا د هغې فرشتې استاذ عزتمند دی دا پیغام ډېر عزتمند فرشتې راوړی دی رسول نه مراد جبریل امین فرشتہ وحی چا راوړی دا نبی علیہ السلام ته جبریل الله طرف نه جبریل ته به وحی حواله شو هغه به نبی علیہ السلام ته راوړه نو تاسو دې ته شعر وایي شاعري کله ورته کهانت وایي نه دا د شعر د شاعر خبرې نه دي دا د کاهن او د ساحر خبرې نه دي بلکې دا خو هغه د رسول عزتمند وینا ده
چې الله ورته ویلې ده قرآن خو داسې سچ او حق کتاب دی دا ستاسو غلطي خبرې دي هغه څنګه فرشته ده حضرت جبریل نو راشئ وګورئ هغه داسې فرشته ده ذی قوت خاوند طاقت عند ذی العرش په خوا د خاوند عرش کې مکین مرتبه والا ده او مطمئن خبره منلی شي ثم حالت د غزه کې امین امانتدارا اډیر امانتدارا او خبره منلی کېدی شي او مرتبه والا د الله سره په عرش کې دغه فرشته دا قرآن روړې دي دا د بنده کلام نه دی ښا دا د الله کلام دی تاسو غلط فهمي ده او زد او عناد دي چې دې ته شعر وای او دې ته کہانت او سحر وای دا خو دومره عظیم قرآن دی او د الله کلام دی او ګره څنګه چې د استوري ذکر کړل چې الله وي ز قسم کوم پاغه خنس پاغه رستو کیدونکو ستورو باندې هغه روان ستورو باندې چې چلیدون کی دي الکنس چغا پټیدون کی دي پټیدون کو ستورو باندې زه دغ قسم خرما یعنی څنګه چې وګورم دا ستوري پټیږي او ښکار کیږي او روان دي نو د قرآن د قرآن کریم آیاتونو قسطوار راتلل بکله بخکار شو کله پټ شو کله بلګ وحی را کله ډیرا داسې سلسله وار نبی علیہ السلام باندې د وحی سلسله راغله د پتاي سالو پارسه کې دا مکمل شوه دا او دار څنګه چې تیارې شپې نه بعد د روخان روز روخیږي نو د قرآن هر طرف ته د قرآن دراتلو نه پهله جهالت تیارې وي هر طرف ته تک تور تیارا و شرکیات بدعات فسق و فجور بدکارے شرکونه مختلف اقسام دا شروع په دې دنیا کې او خلق په ژوندې لوریان خولې ځکه زمانه جاهلیت خو چې کله قرآن وحی را الله نبی علیہ السلام را لګلو نو هغه تیرینا د تک تورې تیرې شپې نه هغه سبا را زرغون شو صبح ذات نفس گواه دی هغه سبا چې کله سا واخلي او خسته رڼا شي لکه دا حال تک تور تیاری او یکدم پکې د لټونه ولګي نو خلک وایي چې دا څنګه چلو شو دغه نبی علیہ السلام نو مکه تک تورې تیارې وي چې نبی علیہ السلام او قرآن الله را ولګلو نو دا شرناګانې خورې شو یکدم انقلابونه رالل در دې قرآن کمال لیکنه څنګه تاسو دې ته شعر وای کہانت او توای باغی انقلاب راځي چته په شیرون انقلاب راغله دي چته په کہانت انقلاب راغله دي چرتا په سحر باندې انقلاب راغله نه نه د الله په کتاب راځي ښا انه لقول رسول کریم یقینا دا خامخ وینا دغه استازي فرشتي عزت مند دا ذی قوت چې خاوند قوت تا عند ذل عرش مکین پخوا د خاوند عرش مکینی مرتبه والا کی متعین خبره منلی شي ثم هل تامین امانتدار دا او دا ټول پدی خبرم گوادی خام وما صاحبکم ونشت استاسو پدی ملګری او نه استاسو دا ملګری به مجنون سلیونی اوس د نبی علیہ السلام صداقت وګراول د قرآن صداقت روز د پیغمبر قرآن باندې د قرآن وحی پچارات د نبی علیہ السلام دا کم رسول چې تاسو ته بیان کړي نعوذ بالله تاسو ته مجنون وای دا تاسو صاحب د خیر خوا دی صاحب خیر خوا ته وای ناصح ته وای دا خو تاسو خیر خوا او تاسو د پاره نصیحت کوون کړي نو نه د تاسو د ملګری به مجنون لیونی دا لیونی ګور نه دی ولقد راه یقینا دلیدلو دا جبریل بالافق المبین پاک کناره واضح باندې جبریل هم دلیدلو که چرته مجنون څوکي کنه لیونه هغه ته جنات ښکاری شیطانان وته ښکاری او دی پیغمبر حضرت جبریل لیدلو په خپل اصل شکل کې چې کله اول وحی رااله نو حضرت جبریل نبی علیہ السلام په خپل اصلي شکل کې ولیدو وی قتل شپږ سو وزرې د حضرت جبریل علیہ السلام وی او دا ټول اسمان د افق پټ کړو نو ګوره دا رسول دی کنه الله دغه جبریل په اصل شکل کې رسول تخی بل چاته خو نه خی نو دا د حقانیت نه خلا ولقد راه یقینا دلیدلو دا جبریل بالافق المبین پاغه کنارو د اسمان واضح کنارو کې لیدلو ښا دا جبریل
خپل اصل شکل کې. نو کم خلق چې په دې سند د قرآن باندې اعتراض کوي نو دا يهوديان کنا هغه جبريل باندې اعتراض کړو کنه سوره بقره اول کې مونږ ویلو اول سپاره کې چې هغه وی دا جبريل وਹੀ ولې وروړي دا په قرآن په سند اعتراض کو ولې قرآن د جبريل په ذریعہ الله نبی عليه السلام ته را لېږلی دی. نو کم سړی چې په جبريل اعتراض کوي نو هغه د قرآن په سند اعتراض کوي يهودي نو دا ځکه منکر دي دغه سي اعتراضونه کوي. قرآن حق سچ کتاب دی پیغمبر سچ صادق نبی دی خان وما هو ندی دا نبی علی الغیب په وحی باندې بدونین بخل کون کی. الغیب نه مراد وحی او بیان د قرآن دی. دا وحی او بیان د قرآن دی کې دا پیغمبر اس کله بخل نه کوي. تفسیر قرطبی علم وی الغیب القرآن و خبر السما مراد د دینا قرآن کریم دی او خبر د اسمان یعنی وحی ته مراد ده. نو ندی دا پیغمبر علی الغیب په وحی باندې بدونین بخل کون کی. دلته بریلیانو بازو معنا کړی دی وی غیب په خپل معنی غست دی سو یغی معنا څنګه کوي وینه دی دا پیغمبر په غیب باندې بخل کون کی دیار چاته غیب ور کوي مطلب دیم عالم الغیب دی او خلکو تم د غیب خبرونه ور کوي دا غیدا معنا کوي دلته. نو موږ وایو لکه بیا ټول امت عالم الغیب شو چې پیغمبر سره غیب او غټول لور کول بخله پکې نه کو نو بیا خو د غیب ویل مرچا سره دی نعوذ بالله. نا فرین صاحب علم باندې چې دا سي معنی کې نو دا سي بریلیان دا سي اعتراضونه اکثر کوي په خلکو باندې نو دا غلط معنی دي. خام دلته غیب نه مراد وحی د مفسرین ټول وای چې ته په وحی باندې بخل کوون کې نه مطلب تا ته چې الله کوم قرآن را لېږلی دی وحی کړی دا ته دا ټول ته بیان کې او په دې کې بخل نه دی کړی صفا صفا چې الله ویلي دی هغه بیان کړی دی. ښا نو تمام دین او وحی پیغمبر رسول دی او صحابه بیا د نبی علیہ السلام نه نقل کړی دا او بیا صحابه دومره د نبی علیہ السلام نه هر څه د امت ته نقل کړي دي تر دې پورې صحابو نقل کړي دي د پیغمبر نو تبلیغ کړي دي چې د نبی علیہ السلام په ګیره مبارک کې سپین ویخته څومره دغه تعداد معلوم کړي دي. صحابه دومره نبی علیہ السلام ته غور سره کتون کې دغه هر خبره ته توجه کوون کې اس خبره داسې نه د پرېږي چې امت ته نقل کړي دي چام د دین په خبره کې بخل نه دی کړي. وګوره د دین حق خبره نه چې خبر شوي دا برسه ښه او دارنګ بیا د نبی علیہ السلام په دې باقاعده په صورت باندې او دارنګ خصلتونو باندې شمائل ترمذی باقاعده کتاب لیکل شوی دی. د نبی علیہ السلام ټول خد او خال امت ته خودلی چې نبی علیہ السلام څنګه ویخته څنګه داغه دا صورت مبارک څنګه علماء وی چې شمائل ترمذی چوکته د نبی علیہ السلام د ارس خصلتونه او قتل د صورت د خدو حال ناغه ته د نبی علیہ السلام نه تصویر ضرورت نشته لکه یو سړی وي ته دا ټول هر څه چاته بیان کی چې پوز ادا سدا سترګې ادا سدي روزي ادا سدي قد ادا سدي کینی دا سي ولال دا سيو تقریر دوران کې ګوت دا سي کې به کولا نو سړی تصویر ذهن تراش د نبی علیہ السلام تصویر کو چارنیم کتل او دغه حدیث او شمایل وګوري بس پیغمبر او ته مخه ته ولاړی دا سی امت ته نقل کړي دی. ښا نو بهرحال دا دلته معنا ده. خام بعضو دلته یو بل معنا کړي دا تفسیر المانی والا اغوی دا بذونین کې دا زوات د زواب په معنا غسره دعا بذونین نغه بدنامه ته ویل کیږي ایتنه په وحی باندې بدنام دا مخالفین وی چې د سره شیاطین دي جنات دي او د ساحر دي نو تو ګوره په دې وحی بدنام نه دی بلګي خپل کار وکي تخپل کار جاری ساتخه. نو ما هو نه دا پیغمبر علی الغیب په وحی باندې بذونین بخل کون کې وما هو بقول شیطان الرجیم او نه دا وینا د شیطان رټلی شوی
دا د شیطان وینا هم نه ده ښه دا د الله کلام دی څنګه چې دی وایي دا سحر دی او جادو دی او پیغمبر وګوره چې د سره څوک کینی په درس کې او په مجلس کې نو بس د ملګری شي دا خو دې سحر کوي په خلکو باندې الله وایي دا د شیطان وینا نه ده شیطان خو داسې خبرې نشي کولی ښه نو فاین تصبون نو چرته زه تاسو اے قرآن پرېږدی د پیغمبر پرېږدی چرته روان یې په کومه تاسو تک کوی لګیا یې بل لار هم اپنو کړې ده کم طرف ته روان یې د دې قرآن او د پیغمبر نه حق لار بله به کمی ان هو نه دا قرآن الا ذکر للعالمین مگر نصیحت لپاره ټولو مخلوقاتو دا یوازې د عربو نه د ټول مخلوق دپاره قیامت سبا پورې د نصیحت کتاب دی قرآن د نبی علیہ السلام زنده معجزه ده قیامت سبا پورې چې څومره خلک راضي د هغې دا لاه عمل دی او دا د هغې هغه د سید لارې ضامن کتاب دی چې صحیح لار بخي او دا بر جنت ته رسي دا حبل الله دی د الله رسۍ ده او دا راټینګه کې ده ونیسئ او دا پرېږدئ ما نو نه دی دا قرآن مگر نصیحت دی د پاره د مخلوقاتو او لمن شاء دا هغه چا د پاره چې غواړي منکم په تاسو کې استقیم چې برابر روان شي نو دا دی ونیسي نصیحت دا کتاب دی که نه چې څوک وایي چې زه برابر په سیدې لار روان شم نو قرآن دی رونیسي ښه دا مضبوطه لار ده قرآن صحیح نیغه لار راته ښیي اهدنا الصراط المستقیم هر مونځ کې دا مونږ غواړو که نه نو دا قرآن دی ښه الله مونږ ته صراط مستقیم وښی او مونږ په دې کلک کې نو دا قرآن کریم دی ته چا چې په تاسو کې خوښ وي چې سیده لار باندې روان شي نو دا نصیحت یې راټینګ کړي او وما تشاءون نشئ غوستی تاسو الا یشاء الله مگر هغه چې الله غواړي رب العالمین چې رب د مخلوقات دی تاسو نشئ غوستی استقامت مگر چې الله غواړي اراده او عزم استقامت دیو کو نو الله به تاسو سره مدد کوي ګوره کلم چې یو کار کې د الله د دین نو پر عزم به ته په الله بستا مکمل توکلی او د دې لارې تکالیف ارس ذهن کې کېده چې زه به مستقیم یم زه به کلک یم که هر رنګه تکلیف راځي زما به استقامت اختیار کړي نو هر کله چې ستا دومره پر عزم جذبه وه او ته په دې نقش و قدم باندې روان شوې نو بس الله به بیا تاسو سره مدد کوي دا مشیت د الله ذکر کوي ښه چې ګوره تاسو شب نشئ کولی د الله د مشیت او الله دا ارادې نه بغیر نشئ غوستی تاسو مگر هغه چې الله وغواړي الله چې څه کوي که نه بس هغه کولی شي نو الله باندې مکمل توکل کوه ښه او هغه څوک دی رب العالمین چې رب د ټولو مخلوقاتو دی دا ستا پالنهار ستا پروردګار ګورې صرف الله دی بل څوک نشته نو په هغه توکل وکړه او محنت کوه قدم به اخلې حرکت به کوې نو الله به برکت اچوي بل زړه به نه تنګې په دې لاره کې بعض اوقات سړي باندې څه مشکل تکلیف راشي نو دې دل برداشته شي دا داسې لار ده چې ته د الله نه اجر طلب کې او ته ګورې چې زه د الله خبره کوم نو بیا د خلکو رویو ته د خلکو هر څه ته مه ګوره بس رب العالمین زه خادم یم هغه به ماله دې بدلې راکوي خوا که زه ما ته څوک کینې کو کینه نی خوا که زه دا خبره کوم او چا باندې بد لګي کو ښه لګي دي که زما د الله کتاب زما د الله دین او حق خبرې سره کار دی هغه الله معیني اما ما ته ټول نظام برابرئ او داسې وشي چې کم ملګري داسې پر عزمي او په دې طریقه کار کوي او استقامت اختیار کوي الله ولا دغسې بدلی بیا ورکوي وهب بن منبه د هغې قول تفسیر قرطبي ولا نقل کړی دی او وی قرأت فی 87 کتابا ما انزل الله علی الانبیاء ما اولستل پا اتیا صحیفوں کی یعنی کم چې الله را لګلی دي څه کتابونه او صحیفې نوی ما دا خبره په ټولو کې ومونده چې کم سړی د مشیت نسبت ځان ته وکړي نو هغه کافر کیږي چې وایي چې زه څه غواړم هغه به کیږي او د په ځان باره کې دا خبره کوي الله هغه مشیت د شاته کړي وایي دا سړی په دې کافر کیږي ښه
نو دې د وجه نه الله باندې مکمل بروسا توکل دا پکاري. نو دې ځای پورې د سورې تکویر اختتام ته ورسېدو. الله دې عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. یا الله ستا کلام موږ په دې عمل توفیق راکړي. یا الله موږ ګناهګار خطاکار یو. ستا کتاب سره یا الله زموږ عزت دی. تا خصوصي رحم فضل په موږ کړی. زموږ ټول ګناهونه معاف کړي. یا الله د نیکو توفیق راکړي. د ګناهونو بدو باره کې زموږ زړه کې نفرت پیدا کړي. د دین د خدمت لپاره صحت او عافیت راکړي. څونه بیماران دي الله ټول له شفا ورکړي. وسایل را نصیب کړي الله دین د خدمت لپاره. هر قسم د مخلوق محتاجین الله موږ ساتي. یا الله څونه ملګري دي قرآن ته روزانه کښېني ټول له دې بدلې ثمرې ورکړي. کوم استادان نو موږ د قرآن کریم ویلی دی الله ټولو په علم مال حال کې برکت واچي. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى الله تعالى